کری کتاب نوم دی المسند. شاید زمان هغه لږ داسې هغه وي که نه، ځکه چې د کتابونو نومونه هم لږ داسې هغه غوندې کې وي، خو ته ته پته لګېږي. المسند احمد ابن حنبل، حدیث نمبر دی هغه کې هم شته، خو هغه کوډ اوس ما سره مطلب زه نمبر نشم ښی. خو دا کې نه، یو منټ خبره وره، دا خو هم ستاسو کتاب دی خو دا خو نه فراډ نه دی که نه. دلته درته ښیم که نه، دغه کتاب راواخله هغه ته بلې خواته به نه تښتې، هغه ته راځم. مسند امام احمد بن حنبل کې دا روایت شته، راځم چې هلته مطلب څه شی ده. خو تشتانې به ته ولې نه منې؟ نو به د انسان ځانه جوړ کړه، خو ومنه که نه یاره. په دې بخاري دې دروغ ویل که دې ونه ویل؟ په دې بخاري دې دروغ ویل که دې ونه ویل؟ هلته لایب در باندې بندېږي، په داسې مهم وخت کې هلته لایب بندېږي. الله دې وکړي چې یو څه وخت خوراکي شاته مزه هغسې. په دې بخاري دې دروغ ویل که دې ونه ویل؟ په دې بخاري دې دروغ ویل که دې ونه ویل؟ ما درته څه ویلو چې یاره مطلب ټولو کتابونه نمبر زموږ ته نه وي، یا دغه مونږ پړاو کړو بس. دلته راغلي دي ټولو مسلمانانو په مخ کې دوکه بازه د متعې والا او د ما په کتاب چې دروغ وایي، یا به وایي چې دروغ مې ویل، یا وایي درته پیدا کوه مې پکې، یا وایي چې ما خو چلو هغه کتاب کې نه ما سره د کتاب نوم غلط شو، د بل کتاب خو دی که نه، دغه وګوره ووایي چې ما دروغ وویل، په بخاري مې دروغ ویل، ووایي خلاص. بس نه زه غلط شولم، کتاب نامه مې غلطه واخیسته. اوس مې درپسې راواخیسته چې دغه کتاب مسند احمد کې څه شی دی؟ مسند احمد کې څه شی دی؟ دې کې دي که نه، د ناستو کسانو ته وایم چې تاسو هم دغه نمبر مکو وایي تاسو د کری دا نوره د چیلې خو د لګي غلي که کان تاسو سره لګیا یم له چیلې نه چیلې ول تاسو یاسته چیلې مطلب څه بد لفظ نه دی دا کسې کنه علم خو که بد لفظ نه تاسو ته مو چیلې مطلب ستا کوم مطلب نمبرګری ستا سره ناس یا ستا په هغه کې کوم کار وي هغه کې تاسو سره هیلپ کوي د چیلې وای. بس نو تاسو په دې امام باړه کې ماشاءالله ټول چیلې والا یاست نه؟ نمبر دی کنه، نمبر نوٹ ښه. ما ته مخکې مې روایت پروت، روایت وایي، روایت مې مخکې پروت، زر کوم المسند اعلان د خلکو ته وایي تاسو خپل نوٹ کوئ، ځکه چې د به ورسته پسې وایي چې نه دغه څه نه دی، دغه شی نه دی، خپل یې پړاو. روایت وایه، روایت وایه. المسند احمد ابن حنبل 22837 دا د روایت نمبر دی. وایي چې یو صحابي وایي که نه چې زه لاړم الفاظ د روایت وایه. دلته دې معاویه بچی ناسته درته، دلته تقیه مکې نه چې الفاظ درته وایم نو سپریف مې ږدوه که نه بل مغه زر معاویه ته یو صحابي لاړو، نو هغه ورته شراب پیش کو، نو صحابي ورته ویلو چې یاره دا خو پیغمبر الفاظ د روایت وایه. روایت تا قصې نه غواړم، روایت نو ستا عربي کې منه غاړې خو دغه ترجمه دی که نه پښتو خو دې وایم ځکه ته په عربي او په پښتو نه پوهېږې. خدای دې غر کړه، د ما مخکې روایت پروت دی الله په فضل سره. روایت عربي کې وایه، ضروري نه ده چې ما عربي زده وي، نن سبا ټوله جدید دور دی ټرانسلیټ شوي. اسانه. شرابو ته په عربي کې څه شی وایي؟ اوس ته وایې چې نوره شراب او بیا حرام نه ویلې ویلې چې مطلب داسې عام شی چې کله وایي حرام نه د صحابي شراب ته په عربي کې څه شی وایي؟ شراب ته په عربي کې شراب وایي. خدای دې غر کو تباہ برباد کړه. خبره واوره خو چې بل شی وي نو بیا د بل صحابي ولې ورته ویلي چې دا مطلب دا خو عرب نبي حرام ګرځولي دي. صبر بچای اوس بری داسې تر دې لکه ایرانی سما شراب ته په عربي کې څه شی وایي؟ نو د بل صحابي دا ولې ورته وایي چې دا پیغمبر حرام کړی دي، نو حلال صحابي نه ورته عربي کې څه شی وایي؟ تا ته وایم شراب ته په عربي کې څه شی وایي؟ عربي منظ ده. په شراب ته په پښتو کې څه شی وایي؟ شراب مو ورته شراب وایو، نور ته څه ورته وایي؟ مطلب هغه شی چې خدای حرام کړی. په خندا ځان مه خلصوه کري، په خندا ځان مه خلصوه. اوس غوږ ګوري مسلمانانو، د بل صحابي ورته ولې ویلي چې غوږ دا د هرمز زمن نه دی، دا د هرمز زمن. لأننا بعد دې خلقو نوم د هرمز زمن سوخه دي چا هرمزجان دي چا د هرمز زمن. دغه د هرمز زمن او یوازې دښمني د رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحابه سره ده. دی اوس نه خمر او شراب دی نه پیژني، یعنی دی اوس په پښتو کې شراب دی وایي چې په عربي کې شراب ته شراب ویلی کېږي، او په دې نه پوهېږي چې شراب په عربي کې د هر څه شیخل ورته وایي، یعنی لکه اوبه سول، عصیر سول، شیدې سولې، لبن سول، شلومبې سولې، تروې سولې، دې ټولو ته په عربي کې شرب وایي.
یا شراب وایي. یعنی مثلا یو چا اوبه درته راوړي درته وایي انت تشرب الماء، یعنی تو اوبه څښې. دا ګورې د دوی دا دښمني د رسول الله له صحابه سره درته په ګوته کړم، د نبي علیه الصلاة والسلام له صحابه سره بغض او عداوت درته په ګوته کړم. مثلا یو چا چای څه شی ورته وایي دا موږ شین چای ده که نه، تور چای، شین چای چې درته راوړي تشرب شای، اشرب شای. مثلا تو هوټل ته لاړې په دې عربي ممالکو ته کلاس ورته وایي جیب شای، هغه ورته وایي تشرب شای، دی ورته وایي اشرب شای، یعنی چای چیخم. جیب مویه بارد، اشرب مویه بارد. د چیخلو شي ته دې ټولو ته شرب وایي. څه شی وایي؟ شرب، شراب. دا ظالمان اوس په دې روایت کې معاویه رضی الله عنه ته د چیخلو شی راوړلی سول، یعنی داسې شی و چې هغه د چیخلو بالشراب فشرب معاویه، وی چیخل دی. اوس څه ورته وایي؟ دا دومره ظالمان دي، دی په خمر نه پېژني چې په عربي کې شراب ورته خمر وایي. يسألونك عن الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. خمر په عربي کې شراب چې په پښتو کې کوم شراب دي. اوس ګوري په پښتو کې موږ شراب ته خمر ته شراب وایو چې نشه لري، د نشې والا شراب. دوی ظالمان اوس په عربي کې چې شرب راغلی یا شراب د چیخلو شي ته وایي، په پښتو باندې ترجمه کوي چې معاویه رضی الله عنه شراب راوړل. او خدای مو غر کړه. داسې وایي کریو زما خبره واوره کسې ته اوس یو طرف خبره کوي خبرې وکړي مګه دانګه تاسو غوږ ولې نه ناسي خپل خبرې نه اوس دروغ درته په ګوته کړم چې ته خمر نه پېژنې، شراب نه پېژنې. خدای مو غر خو د دې خبرې جواب راکړه د بل صحابي ورته ولې وایي نور مې داسې پنچرې ورونی ولې وایي چې دا زه یاري خمر زده کړه بیا راځه په معاویه رضی الله باندې په هر سپی په معاویه رضی الله باندې اعتراض کوي. علي صاحب د تاسو اغاګان وایي چې معاویه رضی الله عنه لزنا نه پیدا شوی و او دی مردار شوی ده او شرابي و. امام حسن و حسین علیهم الصلاة والسلام به دعا ورته کولې او ویل به چې تر شیه و بهتر ده او بیعت یې ورسره کړی ده. په دغه اړه باندې ولې څه نه وایي؟ او ته خو هغه صاحب هم یې کاری صاحب داسې دی که نه، په کور ته یو معلم سړی اول کې دروغجن نه وي. ته دروغجن یې ته ماته بار بار یې چې ته عالم یې. ما مدرسه یې به ورځم نه دی ویلي سوی دی چې ته نوره ویډیانې جوړوي چې ورسره راشي کنځل وکړي ته وایي دا د دوی اواز صاحب دی. معلم له سره ستنه دي خدای په فضل سره. خامنه‌ای صاحب لا معلم نه و. زه یوه ورځ مدرسې ته نه یم لاړ. هغه صاحب یې درته ویلي دي مدرسې بلا در وکړه. تاسو خو امام باړې ته ځئ مدرسې تاسو پروپاګانډا مې مخکې کولې، خو اوس د سوشل میډیا دور دی موږ سره اهل سنت صفې مو وایه د معاویه رضی الله عنه په اړه پوښتنه درنه وکړه جواب تر الله عنه دي تاسو اغاګان وایي تاسو په کتاب کې کنه په بخاری کې لیکلي دي کنه چې یو کس ورته راغلو هغه ته اشاره وړاندې کو راس دغه د بخاری دا د بخاری صحیح ده. ما پړاو کړی دی پکې اوس د کوډ منته درته وایم که نه چې دا ټوله سړی حفظ کولی نشي څو نمبر دی څنګه دی دا مې پړاو کړی. د خمس کتاب نه ده، دا امام باړه نه ده، دلته د معاویه بچی دی ناسته و دی بخاری دی دروغ ویل. یا به وایي چې په بخاري کې دا نمبر روایت ته پیدا یې کړه، یا وایي چې ما دروغ وویل فراډ مې وکړل. دوکهبازان خو تاسې یاست فراډیان. یو منټ ما لرکه زه درته حواله راوړم. دا بخاري ده، مسلمانان ورته ګوري له دې یو منټ ما لرک زرکو یو منټ نه 15 منټه مې دې بند کړ زری پیدا کا आवाज وکړ ما پیدا زرکو هلا هاویه بچی درته نه څه دی په معاویه رضی الله باندې دروغ وایي. هر دی هرمز زوی راځي په معاویه رضی الله باندې اعتراض کوي. زه به د مسلمانانو ته دا واضح کړم. دا په مسند امام احمد بن حنبل کې دا روایت راغلی. حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين ابن واقد حدثنا عبد الله دا روایت رازي ثم آتينا بالطعام فأكلنا دغه راوړلی سول دا څه ورته وایي خوراک. ثم آتينا بالشراب فشرب معاوية رضي الله عنه ته یو عصیر راوړلی سول څه شي شربت راوړلی سول. ثم ناول أبي ثم قال ما شربته منذ حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شراب چا حرام کړی دي؟ متوجي سیرات الله. شراب رسول الله حرام کړی که الله حرام کړی؟ الله. تاسو دې روایت ته وګورئ. ثم ناول ابي
بیا دې ما پلار ته ورکړل دا څوک سي روایت کوي ثم قال ورسته ویل ما شربته منذ حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وای ما له اغه ورځې بعد دا نه دي چې خلی څوک وای چاسي کوم وخت رسول الله وای دا حرام کړل اول دغه اغه شراب اغه خمر نه دي کوم چې رب العالمین په قران کې حرام کړي انما الخمر والميسر دیتا نبیذ وای څه شی وای نبیذ دا یو قسم شربت دي لما میزونه جوړیږي لڅ شي نه لما میزونه کشمش نو یا وخت کې رسول الله صلی الله اول خو دغه روایت ز تاسو ته وخیمه په دې کې یو علت د سدا روایت کې په دې لفظ کې انکار ده یعنی منکر ده د روایت امام احمد ابن حنبل رحمه الله په خپل په دې باندې دا حکم لګولای ده چې په دې کې یو راوی ده غبا د مناکر یعنی هغه منکر روایتونه به راوړل زه دې تحقیق تیاری نظم زیاره په خپل په دې روایت کې تاسو زه په دې باندې پوي کړم مجمع الزوائد کې او همدغه شان په تهذیب الکمال کې دی روایت کې د علتونه راوړل شوی دي چې په دې روایت کې بعضی الفاظ منکر سته او شیخ البانی رحمه الله دې کې صدا کوم ابن حبان دا دې ته ضعیف ویل دي په ادب المفرد کې هم امدا خبر راغلی ده خو راځو دغه ځای ته زه تاسو په اساني سره پوي کړم مهرباني کدا روایت دی ویل هزي دی پر تاسو وګوري دا صحابي بل څور توای وای ما شربته ور بیا دي چخل ولا لفظ راغلل چې ما شربته ما نه دي چخل منذ حرم لا اغه وخت نس رسول الله حرام کړی دي اول جواب دی کې دا چې شراب خو رسول الله حرام کړی نه دي شراب خو الله رب العالمین حرام کړی دي الله اکبر دا یو وخت کې اول خدای روایت کې متن نکارت پکې پروت ده خپل امام احمد ابن حنبل رحمه الله سيدي په متن کې نکارت بل را پدې خو په یو وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام میزو به یو څه شی جوړ سول یو څه شی به جوړ سول بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لدینا منع کړل چې دا مچخي دا څه شی کوي دا مچخي دغه صحابي ته امغه منع دي رسول الله ور په یاد و سلام میزونه نبیذ ورتوي لداله ممیزوم جوړیږي له خرمانم جوړیږي په عربو کې دا ست وسمسته وای کله چې رسول الله دا حرام کړل معنی دي شخري تاسو وګوري بیا ورسته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړی ده اجازه زه هغه روایت تاسو اخلم چې نبی علیه الصلاه والسلام بیرته اجازه ورکړل چې نبی دا تاسو چې خلک په دې کې کوم حرج او مشکل نشته چې هغه درجه ته نه ورسېدل کوم سي دي خمر درجه ده نه دا روایت تاسو ته دروخه او په دې ځای کې به همدغه خبره ده دغه خبره چې په دې روایت کې راغلي د زد دینه کار تاسو ته دروخیمه د زیاتواله ز تاسو ته ورخیمه وای معاويه رضی الله عنه ته مو ډوډۍ مو خړل ثم اوتینا بشرف فشرب معاويه ثم ناول ابي ثم قال ما شربته منذ حرم رسول الله دا په صحیح روایت کې دا خبره نسته دا روایت تاسو ته دروخیم چې دا صحیح روایت په کوم ځای کې دا قال دخلت انا وابي عبد الله ابن بريده رضي الله عنه واي قال دخلت أنا وأبي على معاوية مو معاوية رضي الله عنه فأجلس أبي على السرير دما بلاري بكت بندي كي نستل وأتى بالطعام أو متخرات فأطعمنا أو دوريو خللا وأتى بالشراب دي تشخل وشي راولا فشرب فقال معاوية ما شيء كنت أستلذه وأنا شاب فأخذه لبن إلا اللبن فإني آخذ كما كنت آخذ قبل اليوم والحديث الحسن يعني بدي كده زي نست سيدي صحابي ورتويسي النبي عليه السلام ده حرام كدي بصحيح رواية كده نست نو معيردن هو ورتويسي ده شرابي كله هو خلل شراب تشي دي شخلو شيتا سي بغوخ كده شخلو شيء معيردن هو تراول سرغويل سي ما بزواني كلا دين رير خوند اخيستل ده شراب تشي ده دي شخلو عصير لما ميزو جوړ سي وي يا خرما جوړ سي بیا وسوګوري ما شربته منذ هذا الكلام معاوية وليس من كلام عبد الله ابن بريدة ده خبر وضاحت کوي لیکن ورسته په دې کې بیا بل روایت راځي او دا د دوی په کتابونو کې امام صادق علیه السلام وایي دغه سدي څه شي مخکې ویل نو میرانه هیر شو اسیر امامي زوما دی خرمان سي کوم عصير جوړ شي لمه میزو هغه دوی په کتابونو کې مزوز دلته درته خیم خدای جاهل تر اوسه په خمر نه پويږي یو سم سړی خبره پويږي سړی علمي بحث سره وکړي نو په یو وخت کې نبی عليه الصلاه والسلام د مشابهت په خاطر باندې د څه شي په خاطر مشابهت په خاطر د احتیاط په خاطر چې د صحابه وو ځکه شراب نوی حرام کړی او الله جل وعلا
نو نبی علیه الصلاه والسلام ورته ویل چې دینم احتیاط وکړي دا کوم چې له زبیبو جوړیږي له ممیزو یا له خرمانه جوړیږي بیا چې کله مسلمانان زړونه مطمئن سول چې شراب منع سول په جزیره العرب کې شراب ورک سول نو بیا نبی علیه الصلاه والسلام بیرته اجازه ورکړه په مسند احمد کې دا روایت سته او ابو داود کې سته په نور ځایونو کې سته نبی علیه الصلاه والسلام بیرته اجازه ورکړل چې تاسو دغه له زبیبو له خرمانو چې کوم شربت عصیر جوړ شوی وي نو دا چې خیا دی ظالمان اوس په دې باندې نه پوهیږي چې خمر څه شي ته وایي او شراب څه شي ته وایي خبر باندې پوه شوس که پوه نه شوس قاری سے محترم دا وضاحت به ان شاء الله ډیر عمر دي تاسو په یاد کې دا ما چې ورته ویل مال د عربي الفاظ وایه په دې کې حکمت باندې پوه ولا څه ولې مې ورته ویل عربي الفاظ وایه هو قاری سے محترم چې معاویه رضی الله عنه شراب راوړل شو اوس په عربي کې شراب د چیخلو شي ته وایي اوس ګوري دا وبدي جيب لي مويه اشرب الماء وبرات راوړه سيزدا وبو چیخم دا شربت الماء دا دومره جاهل خلق لسي اوس په عربي کې شراب څه شي ته وایي او په پښتو کې شراب څه شي ته وایي په عربي کې شراب او خمر وایي او په پښتو کې شراب او صدف مهرباني مایک مخلاص وکړه کنځلي وکړه څه شي کوي کنځلي کوي که څه شي کوي زنم کالمر قطع کوم زنم خورده کده تا کوم زنم 70 سال نسل که بعدان برویا کوم یم خاندان تا کوم اولاد هادي هرمز زو شويه دا د بلولو مجوسي دی غن راپورته او بچي هرمز دې زایته نو الله جل وعلا ورته سي پام دغه ځای کې هاجره بیبي او اسماعیل علیه السلام پرېږده نو بیا د مأرب په نامه باندې یو بندو په یمن کې دا مات شو په یمن کې قحطي دی اوبه راغله نو عرب یو بلې خواته لاړل نو مکې مکرمې ته جرهم قبیله راغله دا عربه عربي دي جرهم قبیله بله او یا ورته چا عربه عرب هم ویلي دي عربه مستعربه خو بیا د اسماعیل علیه السلام لغنه ورسره شروع شوي دي مستعربه عرب بائده عرب یا عربه عرب جرهم قبیله دلته آباده سو مکه المکرمه جوړ کړل ابراهیم علیه السلام جوړ کړل خو بیا دوی ساتنه او حفاظت کول د اسماعیل علیه السلام اولادونه پسې راغلل لزمن وی ول زمن د اسماعیل علیه السلام بیا په دغه یو لسو زمانو کې د اسماعیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی خود دغه د توحید عقیده چې د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د عربو تفریق ودله نو دغه عقیده په کې را روان اواز مسته بله اوردی استا قاری سے را روانه و ان د جرهم قبیله ډیر تر نا وختي پورې سي بیا نور قبایل په دې پسې راغلي آباد سولې نو عمرو بن لوحي دا هغه عرب دا د بني مخزوم له قبیلې نه ده غالبا کمې حافظه خیانت را سره ورکړي د بنو مخزوم له قبیلې نه ده د مسیرانو د عربو ده نو دغه اول لسر بت پرستی عربو ته راوړله دا خبيث پیغمبر علیه السلام د دې خبيث په اړه باندې وایي چې دای په جهنم کې وسوم د خپل کلمې له شاور پسې کشوي په جهنم کې بل دا شام ته لاړل دی به شام ته تلل وري په شام کې خروم کې خبوت پرستی ولا شرکو نو دی هبل په نامو باندې اولنۍ بت سي راوړل مکه مکرمه تم دغه عمرو بن لوحي خبيث راوړل ملعون ترغو پوری په عربو کې بت پرستی نه و عربو بت پرستی پیژندلم نه بیا لدينا ورسته عمرو بن لوحي بیا خلق مجبورول سي لدينا ځکه دوري ولدل سي لدينا بیا باران غوښتل برکت او رزق او چی شي دغه عقیده دي شرک د مکه ته راوړل په مکه کې بیا خلق مجبورول دي په عبادت سکه عرب مشرکان سول نو بیا د عبد الله لنامونه دلته راځم سي سر مور باندې خلاصي لات منات عزات بیا دوی دغه درې بوتان لوی بوتان نور پسې را جوړ کړل لات الله دا لات دا لات بوت نومي لفظ دی الله جل وعلا نه راخیستلی ده عزات نومي لعزیز نه را اخیستلی ده منات نومي لمنان نه را اخیستلی ده خبر مسر خلاصي کنه بله متوجه بله نو دوی سي دغه نوم ای خودل
دا نمونه خو په دوی کې یعنی د توحید عقیده و ولو که مشرکین مشرکم سوال په دې وخت کې سکاله بت پرستی را شروع شو لیکن په دوی کې بیا هم د توحید د ابراهیم علیه السلام د شریعت او د دین ډیر څه پکې ولکه نکاح پکې پاته و ذبح پکې پاته و نور شیان پکې پاته و ډیر عادت امغه پکې پاته و بله ډیر شیان امغه عادتونه پکې پاته و نو دی عبد الله نوم یا نور لك عبد المطلب سي ومطلب ويا نور عبد مناف ويا نور د سينمونه سيول نو اغه نمونه په دوی کې اغه دی ابراهيم عليه السلام دی شریعت په راتل تر څو د اسلام مبارک دین راغله نو عبد الله نوم سي یا دی نور د سينمونه په ول نو اغه دی ابراهيم عليه السلام دی شریعت مطابق په دوی کې ډیر شیان پاتو لکه د مکی دی حاجانو خدمات او بور کول دی زمزم وبو دی مکی قدر کول میلمانه مکې ته راتلل دیغو قدر کول نو دا هغه د ابراهیم علیه السلام د شریعت ټول عادات ورته پاتې ول نو ځکه په دوی کې د عبد الله نوم وو خو د عبد الله نوم په دې معنا نه و چې دوی به ویل چې موږ د الله بندگان د الله بندگان خو ټول مشرکین ځانونه بولي لیکن د الله جل وعلا د بندگی بیا تقسیم کړي و کو چا په هبل و لات و منات و عزات باندې سر مخلص الله بله شیخ احمد سي پختنه بم جوسي هو در ډیره هدا جواب سره ډیره مننه کاری صاحب الله دې شاد آباد لره قدرمنسي نقیب الله ترخیل مهرباني مایک مخلص کی موږ ته وخت را کړی د دوستانو کې د سلیپ در باندې بنسي په 2 دقیقو کې الله دې رحم وکړي پرون یو څه د عملو غیرت کړی یو څه نږدې سی خدای ټول دغه سړي نسوار خلق دي په غیر زمانه سی بیا لیک دغه وکړي ته بل دې ټیم را کېدل نه خلاص او هغه دې خدای په فضل سره په یو کې دومره ایمان او غیرت نه پیدا کیږي والله بلا ګوري عمر جان کې تاسو خیالي روزه کې روزي نه راواخله تر اوسه پوری دا ټول دا خبره را روانه و چې دا پرکړیه والله بالله کدا د بوزدلو دا پرکړی یقینا هم داسې د قاری صاحب هغه د موږ مخلص تو درې بابیل وغه خورکان شي اخلاصونه کې د نور ملګری خو د سکرین هم نه ټکی د سکرین تر اوسه وینم ته نظر رسیدله ما ته تر اوسه پورې د عبدالرشید جان کامره خلاصه لایو نه ده سم قاری صاحب تر اوسه سکرین نه په کې دا ملګری څوک دی راځي زر کوي نقیب الله مایک مخلص کی مهرباني السلام علیکم قاری صاحب علیکم السلام اغه سیب دلته لاندې ناس دی ول خبرې در سره کوم دا خبرونه دی ولی تختی تراسه د معاویه رضی الله عنه ته تاسو اغاګان وایي شرابي او تراسه به تغړ ولی بحث نه کوي دی ما دي موضوع پاړه بیا ولارسي و تختی وایسته وعلیکم السلام ربانی وکړي قاری صاحب پښتنه هډيري د خنن راته یو پښتنه جواب دی به نور د نبل وخت پیدا کوو وکړي مهرباني قاری صاحب چې دا مټې د لوسی مون څنګه د نور مذهبونه خو کوي هغه په پروا نه کوي موږ مذهب کې حنفي مذهب کې څنګه ده ما دا ځای خې دا ځای نه خالي لګا دا څنګه نه بر د لاندې دا تر دې ځای پورې سلوت وینه او هم دې ځای پورې خبره دا د سپورت وی خبره دا ده لیکن په داسې حال کې المنصحح لكم حرج مشکل پکې نست مننه قربان دې قاری صاحب سلامت اوسئ علي صاحب موضوع ته راشه ګوره دا چې کوم قاری صاحب بیا د کپدی موضوع نه